پروردگار ټول جهان جهان درته سجدي کړي پته زلول زمکه اسمان اسمان درته سجدي کړي پروردگار ټول جهان. او دا چې اوزهیا یا اختری د کوم حیوان څخه صحیح دي دا خو موږ تاسو ټول ته دا معلومه ده چې د غوایي څخه صحیح دي د وښه څخه صحیح دي او پسه یا بزه دغه اجناس په اختری کې صحیح دي. شریعت مقدسه د هر حیوان د پاره عمر ټاکلی دی، یو خاص عمر ورته ټاکلی دی چې تر دغه عمر کم وي هغه حیوان بیا په اوزهیه کې صحیح نه دی. د وښ د پاره 15 کال عمر ټاکل شوی او د غوایي د پاره 2 کاله او د سیرلی د پاره 1 کال، د پسه د پاره هم 1 کال. که تر دغه کم عمر حیوان وي هغه بیا په اوزهیه کې صحیح نه دی. البته یو وری که چیرې داسې و چې 6 میاشتې پوره وي او د کال د پسو سه فرق نه کېدی، یعنی ښه چاق شوی و غټ و د دو د کال د پسه فرق نه کېدی هغه بیا هم په اختری کې صحیح دی. دا یوازې د وری حکم دی، اما پاته سیرلی چې سو هغه به خامخا عمر کال ته رسیږي. که چیرې عمر تر کال کم وي په اختری کې صحیح نه دی. او بل مسئله دا ده چې پسه او بزه دغه 2 جنسه دا یوازې یو سړی په اختری کې حلالولی شي. پسه یوازې یو سړی په اختری کې حلالولی شي، سیرلی یوازې یو سړی په اختری کې حلالولی شي، بل سړی ورسره شریکېدلی نشي. د یو سړي اختری صحیح او پاته سوش او غویی هغه یو سړی هم حلالولی شي، 2 کسان هم پکې شریکان کېدلی شي، 3 هم پکې شریکان کېدلی شي، بیا تر 9 کسانو پورې. تر 9 نو بالابود خلق نشي پکې شریکان کېدلی. خدا یو څو نکتې مهمه نکتې یاد وساتي، دا چې څوک د وښ اختری کوي یا د غوایي اختری کوي او خلق پکې شریکان کیږي د هغو د پاره دا څو مهمه نکتې. یو اوله نکته ارڅونه شریکان شوي یعنی اووي که تر 9 کم وي د ټولو به د ثواب نیت وي، د ټولو به د قربت نیت وي. که چیرې د یو سړي د غوښو نیت و د ټولو اختریان نه دي شي دا ګرده به د ثواب نیت کوي. البته که یې څم د ثواب جهت سره بیل وي هغه پروا نه لري. د مثال په ډول یو سړی د واجب اوزهیه نیت کوي چې وایي پر ما اوزهیه اختری واجب دی نو زه په د غوایي کې شریکېږم یا په د اوښ کې شریکېږم، او بل سړی بیا د نفلي اوزهیه نیت کوي وایي پر ما واجب نه د اوزهیه خو دغسې نفلي اوزهیه کوم نفلي اختری کوم، دا پروا نه لري. د دې دواړو د ثواب نیت دی. یو سړی خپل واجب اوزهیه کوي واجب اختری کوي دا کوم ثواب سو، او هغه بل سړی بیا نفلي اختری کوي دا هم د ثواب کار سو، د دواړو د ثواب نیت سو. دا رقم شریکان کچيري و دا اختری صحیح دی. او کچيري په دا شریکانو کې یو سړی خاص د غوښو نیت کړی وو چې زه د دې د پاره حلالوم چې زه غوښ پیدا کم، د ثواب نیت پکې نه وو، د واجب اختری نیت نه وو، د نفلی اختری نیت نه وو، بره د دې ټولو اختری نه دی شي. نو کم کسان چې شریکان کیږي په شراکت سره غویی حلالي او یا وش حلالي دا شریکان باید سره کښینی دا خبره سره وکي چې وروره ته اوزهیه څنګه کوې
پر تا واجب ده کول وو پر ما واجب ده دا خو د ثواب نیت یو بل سړی وای پر ما واجب نه ده نو وروره ته د اخترې څنګه کوې نفلي اخترې کوم د ثواب نیت مې دی بالکل صحیح او که چیرې په دا شریکانو کې یې وویل چې زما د غوښو نیت دی هغه سړی د شراکت څخه وباسي که مو دا ونه ایستي د ټولو اختریان نه نیسي د ټولو شریکانو اختریان نه نیسي دا یوه نکته ده دا ډېره مهمه نکته ده او بله نکته چې څو کسان په غوایي کې شریکان شي 9 کسان یا په اوښ کې شریکان شي بیا چې کله دا اوښ یا غویی حلال کړي دا غوښه به په ترازو سره تقسیموي داسې به نه کوي چې دغسې کوټې کوټې جوړې کړي د تخمین د لارې دا کوټه ستا هغه یې دا بل هغه یې دا بل هغه یې دا بل داسې تخمیني تقسیم صحیح نه دی دا به بیا په ترازو سره تقسیموي دا هم مهمه نکته ده د ډېرو کسانو ورته فکر نه دی غویی حلال کې 9 نفره پکې شریکان وي بس دغسې کوټې سره جوړې کړي د غوښو باره وایي دا ستا هغه یې دا بل هغه یې دا بل دا رقم تقسیم صحیح نه دی دا تخمینی تقسیم دی دا صحیح نه دی په ترازو به سره ویشي او دا خبرو خو مې درته وکړل چې غویی یا اوښ یوازې یو سړی هم اخترۍ کولی شي 2 نفره هم پکې شریکان کېدلی شي تر 9 نفرو پورې تر 9 نفره به لابد نشي شریکان کېدلی او درېیمه نکته هغه دا ده ښه طریقه دا ده چې د چا د غوایي اختري ته سودا وي فیصله یې دا وي چې په غوایي کې شریک شي نو داسې دې وکړي مخکې تر دې چې غویی رانیسي دا خپل شریکان دې پیدا کړي دا خپل شریکان دې پیدا کړي چې راسي څوک د غوایي اختري کوي یو مې پلانی شریک دی پلانی شریک دی پلانی شریک دی 9 نفر سره موجود سوه پرنو ورسی په اتفاق یا یو سړی وکیل کې هغه غویی یا اوښ رانیسي ښه طریقه دغه ده او که چیرې یو سړي د ځان دپاره غویی رانیوي یوازې رانیوي یوازې شریکان یې نه و پیدا کړي او بیا یې وروسته نور خلک د ځان سره شریکان کړل دا استحسانا صحیح دی خو ښه طریقه هغه ده چې شریکان د مخله سره پیدا کړي البته دا مسله هم شته وایي که 2-3 نفره یا 4 نفره یعنی تر 9 کم شریکان وه هغه یوه د نفلي وضحیې نیت درلودی او بیا دوی وغوښتل چې بل څوک د ځانه سره شریک کړي په دې صورت کې نشي شریک کولی هغه یو سړی د نفلي وضحیې نیت لري او که چیرې ټولو د واجب وضحیې نیت درلودی دا 3 کسانو یا 4 کسانو نو بیا کولی شي چې نور کسان هم استحسانا د ځان سره شریکان کړي خو به هر حال اولا و بهتره طریقه د اختلاف سوتلې طریقه هغه هم دغه ده چې شریکان د مخله سره پیدا کی او بیا هغه غویی یا اوښ رانیسي او د اختري ورځې دا خو نو یوه ده د ذوالحجې د میاشتې 10مه ورځ چې نن ده بله یې 11مه ورځ ده چې سبا ده او بله یې 12مه ورځ ده چې بل سبا ده دغه د اضحیې ورځې دي او ګوري اخترۍ چې رانیسي داسې حیوان رانیسي چې د ښکاره عیب پکې نه روغ حیوان رانیسي د عیب څخه خلاص حیوان رانیسي په فقه کې د دې تفصیلات راغلي دي یو داسې حیوان چې هغه ښکرونه ولري مثلا یو ښکر یا دواړه یو مخ مات وي په بیخ کې د بیخ سره ختلی دا په اضحیه کې نه دی سي یو داسې حیوان دی چې د سره ښکرونه نه لري خو پروا نه لري هغه په اضحیه کې صحیح دی یا چې د اصله څخه ښکرونه ولري او بیا یو ښکر یا دواړه په بیخ کې مات سوي وي
داسې یو څه چې مات شي خو پروا نه لري، یو څه معلومیږي پروا نه لري، یو مخ په بیخ کې د بیخه راوخیږي د دغه حیوان اضحیه نه رسي. او هغه لیونی حیوان، په د حیواناتو کې لیونیان هم شته، هغه لیونی حیوان چې دغه لیونتیا بیخي د خوراکه اچولي واښه نشي خوړلی، دغه حیوان هم په اضحیه کې صحیح نه دی. او هغه پک په من حیوان چې بیخي په اډ مازغه نه لري، دغه حیوان هم په اضحیه کې صحیح نه دی. او په دواړو سترګو ړوند حیوان یا په یوه سترګه ړوند حیوان او یا په پښه ګوټ حیوان، داسې ګوټ چا د حلالېدو ځای ته نشي تلای، یا د یوه پښه په هوا وي پر مځکه یې نشي لګولی، او یا یوه پښه یو مخ پرې وي، دا حیوانات په اضحیه کې صحیح نه دي. او همدا شان هغه حیوان چې غوږ یې ډېره حصه پرې وي، یا یې لم ډېره حصه پرې وي، یا یې لکۍ ډېره حصه پرې وي، یا یې د سترګو دید ډېره حصه تللی وي، دغه حیوان هم په اضحیه کې نه دی سي. اوس نو غوږ چې ډېره حصه پرې وي، ډېره حصه یې کومه ده؟ لږ کې غوږ پرې وي پروا نه لري، او کې غوږ ډېر پرې وي بیا په اختري کې نه دی سي. لږ و ډېر به څنګه سره پیژنو؟ په دې باره کې د فقهاو ډېر قولونه شته. دوه مشهور قولونه دا دي، وایي که چیرې تر درېیمې حصې کم پرې وو، دا د مثال په طور یوازې په غوږ کې د پسه په غوږ کې خبره کوم، نو هغه لم وو، لکۍ وو، هغه د سترګو دید یې هم پر دغه ور قیاس دي. که چیرې تر درېیمې حصې کم پرې وو یا پوره درېیمه پرې وو، دا لږ دی، او که تر درېیمې ور واوښتې دا نو ډېر دی، بیا په اضحیه کې نه دی سي. او بل قول خدا دی، وایي که چیرې تر نیمۍ کم وو دا لږ دی، او که پوره نیم ته ورسېدې یا تر نیم ور واوښتې دا نو ډېر شو، بیا په اضحیه کې نه دی سي. نو کې غوږ دومره ډېر پرې وي، او یا یې لکۍ ډېره پرې وي، یا یې لم ډېر پرې وي، یا یې د سترګو دید ډېر تللی وي، لږ یې پاته وي، دا حیوان هم په اضحیه کې نه دی سي. البت د ځینو پسو دا غوږونه خلکو ور چاک کړي، دغسې چاک وي پرې نه وي، دا پروا نه لري، دا په اضحیه کې صحیح دي. او هغه حیوان چې یو مخ غوږونه نه لري، دا نو بیخي نادر دي، د فقه په کتابو کې لیکلي دي، وایي دا بیخي نادر دي، دا هم په اضحیه کې نه دي سي چې یو مخ غوږونه نه لري. او کوچني کوچني غوږونه چې لري هغه صحیح دي. مورزاده یې غوږونه کوچني وي، هغه په اضحیه کې اختري کې صحیح دي. دا چې غوږونه یې په اصل کې وي بیا خلکو ور پرې کړي وي ډېره حصه، دغه نو په اختري کې نه دی سي. او کې بیخي یو مخ غوږونه نه وه، دا حیوان نو نادر دی، هغه هم په اضحیه کې نه دی سي. او هغه بې غاښو حیوان چې غاښونه ونه لري، بیخي د خوراکه لوېدلی وي، دغسې حیوان هم په اختري کې نه دی سي. هغسې یو مریض حیوان چې مریضي یې بیخي ښکاره وي، هر سړی په پوهېږي، دغسې حیوان هم په اضحیه کې نه دی سي. نو دا تفصیلات خو ډېر دي، دا جزئیات خو ډېر دي. ما درته وویل که چیرې تاسې د یو مشکل سره مخ کېږئ، بیا فوراً پوښتنه وکړئ، کوشش وکړئ چې روغ حیوان رانیسئ، د عیبه څخه خلاص حیوان رانیسئ، تاسې حیوان تاسې اضحیه کړئ چې عیب پکې نه وي. منده او خسي حیوان دواړه په اضحیه کې صحیح دي، البت اولا و بهتر یې خسي دي. د خسي حیوان اضحیه دا پرشه ده، او منده حیوان هم صحیح دي. په صحت کې اختلاف نشته، په صحت کې اختلاف نشته، دا په افضلیت کې خبره ده
چې خسي حیوان ور باندې افضل دی. او پاتې سو د اختری د غوښو تقسیم دا لازم نه ده چې ته به د اختری غوښ تقسیمې. مستحبه طریقه دا ده چې یوه حصه فقراو ته ورکول شي، یعنی صدقه سي، خیرات سي، او یوه حصه د اختر په ورځو کې قریبانو ته میلمنو ته ورکول شي، او یوه حصه ځان ته راوګرځول شي. ښه طریقه یې دغه ده، اولا او بهتره طریقه یې دغه ده. او د اختري د پوسته څه که سړی په کور کې کار واخلي، د کور یو شی جنې جوړ کړي، لکه اوس مثلا غلبیل جنې جوړ کړي یا ژی جنې جوړ کړي. پخوا خو دا شیان خلکو جوړول، دا یې په کورو کې استعمالول، خو دا سړی کولی شي. او که هغه نه نو بیا دې یو چا ته ورکړي، خیرات دې کړي، خیرات دې کړي، صدقه دې کړي. داسې د مدرسې دپاره، جماعتو دپاره، په داسې خیریه کارو کې دې بیا مصرف کړي. پروردگار ټول جهان درته سجدې کړي، پته زلو ځمکه اسمان درته سجدې کړي. پروردگار